السلام علیکم دوستانو په ټیک ټاک باندې نن سبا څه شروع دي په لایف گیمونو کې لایف کوم پروګرامونه یا میچونه چې کیږي په هغه کې کمې پښتنې ټیک ټاکرانې چې دي چې په هغه کې زیبا ګل ده شیرینه دورانی او داسې نور چې هغوی پکې کومې بې شرمېانې کوي. نن به تاسو سره د شیرینه دورانی هغه ویډیو شریکوم چې په هغې باندې خلکو ډېرې زیاتې خبرې شروع کړي دي. وایي چې د هغې یو بېهوده ویډیو راغلی ده. دوستانو هغې په دغه ویډیو کې خپل جسم هم ښودلی دی، یعنې په دوی لایف گیم چې کله کوي په دغه دوران کې چې کله یو کس دغه میچ وبیلي نو بل کس ته بیا هغه سزا چې ورته کومه ورکوي په هغې کې ورته دا خپل ځان خپل جسم ښکاره کوي. دوستانو ویډیو به تاسو سره شریکوو. د ټولو نه وړاندې دا خبرې در سره ضروري ګڼم چې شیرینه دورانی او یا داسې نورې ټیک ټاکرانې د دوی مقصد همدا دی چې دوی په ټیک ټاک باندې صرف پیسې وګټي. د دوی نور هیڅ داسې څه مقصد نشته چې ګینې دوی پښتنو ته څه پیدا ورسوي او د پیسو ګټلو دپاره دوی تر هر حده پورې کوشش کوي. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې که خپل بچي د دې بېهودګۍ نه ساتل غواړئ نو ټیک ټاک مه استعمالوئ. خاص کر لایف کم براډ چې دی هغه د خپلو موبایلونو نه ډیلیټ کړئ، هسې نه چې دې سره ستاسو اولاد هم بېلارې شي. دا ویډیو د کتلو مو ډېره مننه. زموږ دا پیغام خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. یو جهان مننه.